بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې پیغام رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم تاسې ټول درانه اوریدونکي به روغ او جوړ یاست او د صحت کالي به مو پر تن وي. د سولې پیغام رادیو څخه همدا شباګردي میز خپرونه پیل شوه. نن په خپرونه کې په خوست کې د تحصیلي نهادونو پر وضعیت باندې خبرې اترې کوو. خوست ولایت د افغانستان له هغو سیمو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې د تعلیم او لوړو زده کړو په برخه کې چټک بدلونونه یې تجربه کړي دي. د دولتي پوهنتون ترڅنګ ګڼ شمېر خصوصي پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او تعلیمي مرکزونه رامنځته شوي چې د زرګونو ځوانانو لپاره یې د زده کړو فرصتونه برابر کړي دي. دا تحصیلي نهادونه نه یوازې د علم د خپرېدو مرکزونه دي، بلکې د ځوانانو د فکري، مسلکي او ټولنیزې روزنې ډګر هم ګڼل کیږي. خو له دې ټولو لاسته راوړنو سره لا هم د کیفیت، امکاناتو، د استادانو د روزنې او د نصاب د معیاري کولو په برخو کې ګڼې ستونزې شته. په همدې ګردي میز کې په همدې موضوع باندې غږیږو. زه سجاد شاه یم او د نن ورځې په خپرونه کې راسره ډېر قدرمن میلمانه دی. استاد رباني وحدت د خوست شهزاد پوهنتون استاد، خیرالله حیران د ناظر خاوند او خبریال. تاسو دواړو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. بحث ته پخیر راغلاست. سلام علیکم. استاد محترم، لومړی پیل به له تاسې وکړو، ځکه چې دې برخه کې دې ډګر کې تاسو معلومات هم کیږي، کار مو هم کړی دی او ډېری سروکار مو په خصوصي او د دې ترڅنګ تحصیلي نهادونو کې تېر شوی دی. شهزاد پوهنتون ته هم درومئ. د خوست کې تحصیلي نهادونو وضعیت څه ډول دی او پر اهمیت یې راته په اول قدم کې رڼا واچوئ. الحمدلله وکفى والصلاة والسلام على رسوله الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې سجاد شاه تاسو ته او حیران صاحب ته د سولې پیغام رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته لومړی احترامات وړاندې کوم. لکه څه ډول چې تاسو په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې له نیکه مرغه په خوست کې د دولتي پوهنتون ترڅنګ ګڼ شمېر یا یو شمېر خصوصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه شتون لري چې له نیکه مرغه په بېلابېلو برخو کې ټولنې ته کادرونه تقدیم کړي دي. په مجموع کې خصوصي تحصیلي نهادونه البته د یوې ټولنې یا د یوه هېواد په تحصیلي نظام کې ډېر کلیدي او اساسي نقش لري او په حقیقت کې خصوصي تحصیلي نهادونه د دولتي نهادونو تکمیلونکي دي. د اهمیت په برخه کې ویلی شو چې دا د یو طبیعي خبره ده. د نړۍ په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم دولت نشي کولی چې ټول فارغان د ښوونځیو هغه جذب کړي. په همدې اساس په ډېرو مواردو کې اړتیا لیدل کېږي چې خصوصي تحصیلي نهادونو ته دغه کسان جذب شي. په همدې اساس د تحصیلي خصوصي نهادونو یوه ګټه دا ده چې د زده کوونکو لپاره د زده کړو کاري فرصتونه پراخیږي. دولت هم ګټه لري په ضمن کې، ځکه دولت ته دوی ټیکس ورکوي، مالیه ورکوي او د دغو تحصیلي نهادونو نه هر کال دولت ته ډېر عواید جمع کېږي. او په عین زمان کې یوه بله ګټه چې لري هغه د بیکارۍ کمواله ده، ځکه په دغو تحصیلي نهادونو کې ګڼ شمېر کسانو ته، مثلا استادانو ته، اداري کارمندانو ته، مستخدمینو ته او نورو د ټولنې بېلابېلو اقشارو ته کار او مصروفیت پیدا کېږي. او درېیمه اهمیت چې لري هغه دا ده چې زیاتره خصوصي پوهنتونونه بازار محوره برنامې په پوهنځي او رشتې لري چې دغه بازار محوره برنامې هم د ځوانانو لپاره، هم د دولت لپاره او هم د ټولنې لپاره په مختلفو برخو کې ګټې لري. او یو بل اهمیت دا ده چې تر ډېره حده په خصوصي تحصیلي نهادونو کې، البته زه دا نه وایم چې په دولتي کې تمرکز نه کېږي، دولتي کې هم تمرکز کېږي، خو په خصوصي تحصیلي نهادونو دې په خاطر چې د ټولنې اعتماد راجلب کړي، د محصلینو قناعت خپل کړي، نو په کیفیت ډېر ټینګار کېږي. که موږ او تاسو وګورو د نړۍ ډېر ټاپترین پوهنتونونه ځینې خصوصي دي او ځینې دولتي هم ممکن کېدای شي.
استاد محترم لنډ راته وایي کومو ټولنو کې چې تحصیلي نهادونه موجود وي نسبت هغو ټولنو ته چې ډېر تمرکز نه کیږي په تحصیلي نهادونو باندې څومره په پښو ولاړې وي؟ په دې کې شک نشته. ما مخکې یادونه وکړه چې خصوصي تحصیلي نهادونه په حقیقت کې د دولتي نهادونو تکمیلونکي دي. لکه مخکې مې چې یادوري وکړه په ډېرو مواردو کې هغه ټولنې چې فرضاً هلته خصوصي تحصیلي نهادونه شتون نه لري، رقابت هم شتون نه لري، ځکه دلته په شکل د اشکال یو ډول رقابت هم رامنځته کېږي، هم د خصوصي تحصیلي نهادونو په منځ کې او هم د دولتي پوهنتونونو په منځ کې. او همدارنګه د دغه خصوصي تحصیلي نهادونو بله ګټه دا ده چې یو ډول سالم رقابت رامنځته کړي. کله سالم رقابت رامنځته شي طبعا چې بیا هر جانب هڅه او کوشش دا کوي چې ښه برنامه ولري، ښه پلان ولري او ښه محصلین ټولنې تقدیم کړي او په نهایت کې ټولنې ګټه دا ده چې دوی باکیفیته قدر او باکیفیته مسلکي او خرپي شخص ترلاسه کوي. استاد محترم ډېر وخت مو له محصلینو سره وي، ډېر وخت له خپلې استادۍ په برخه کې مصروف وای او دغه راز تاسې ته ډېر معلومات کیږي په دغو برخو کې او ډېر ګټور نظر مو شریک کړ. اړتیا د تحصیلي نهادونو څومره محسوسوئ د خوست غوندې په یوه ټولنه کې چې تر ډېره ځوانان او د لرو پرتو سیمو خلک د تعلیم سره مینه لري؟ د خوست په څېر په یوه ټولنه کې طبیعي خبره ده چې اړتیا شته او د همدغه اړتیا په اساس همدغه پوهنتونونه انسټیټیوټونه ایجاد شوي دي او له نیکه مرغه نه یوازې دا چې په دغه برخه کې د خوستوالو اړتیا راپه کړې ده، بلکې د هم د ځینو ولایتونو نه هم خلک ځینې ځوانان دلته راتلل، دلته زده کړې کولې په پوهنتونونو کې. چون د دولتي پوهنتونونو ظرفیت محدود وي، ټاکلی وي او نشي کولی چې ټول محصلین جذب کړي، یوه مسله خې دا وه. او دویمه مسله دا وه چې الحمدلله خې د خوست خلک روشن فکره دي، د علم سره ډېره لیوالتیا او ډېره مینه لري. په همدې اساس هغه ځوانان چې دوی لیوالتیا لرله، هیله او ارزو یې لرله چې پوهنتونونه ووایي، نو هغه خصوصا هغه چې دولتي برنامو ته یا دولتي پوهنتونونو ته به نه بریالي کېدل، دوی ته په خوست کې زمینه مساعده شوې وه. یو بله مسله هم شته، د خوست په څېر په یوه ټولنه کې یا په هره ټولنه کې یا په هر ولایت کې ځینې ځوانان یا ځینې کسان داسې وي چې د زده کړو سره لیوالتیا لري، د کورنۍ سرپرستي ورغاړې وي، یو کاروبار لري، یو مصروفیت لري، یو ستونزه لري، هغه نشي کولی چې نور ولایتونو ته یا بهرني هېواد ته د تحصیل لپاره لاړ شي. په همدې اساس دغو پوهنتونونو د خوستوالو لپاره دغه ستونزه هم حل کړې وه تر ډېره بریده. هغه په اصطلاح چې هم یې کاروبار درلود او هم به یې د کور سرپرستي کوله او حتی ځینې محصلین داسې هم وو چې وظیفې به یې درلودې او فصل د رسمي وخت نه وروسته به دوی پوهنتونونو ته تلل او هلته به خپل ارمان پوره کوو. مننه، خوشحاله اوسئ استاد محترم. بیا به تاسو هم راګرځو، په دې به در سره خبرې کوو چې خوست کې د تحصیلي نهادونو وضعیت د پخوا په پرتله لږ کمرنګه شوی دی، لږ کمزوری شوی دی. عوامل یې څه دي، په عواملو باندې به هم در سره خبرې کوو. حیران صاحب تاسو ته درګرځو، فعلي وضعیت تاسو هم تر هر څه ښه ځکه معلومیږي چې ډېری وختونه مو سروکار همدغه انسټیټیوټونو سره پوهنتونونو سره دی او زده کړې مو هم دلته کړې دي، ملګري انډیوالان هم دلته لرئ. لږه رڼا پرې واچوئ، ستاسو نظر وضعیت اوس په کوم حالت کې دی؟ د پخوا په پرتله ښه شوی دی، مخ په ښه کېدو روان دی او که کمرنګه شوی، کمزوری شوی دی؟ ډېره زیاته مننه زموږ د قدرمن استاد تاسې او ټولو قدرمنو اورېدونکو په اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره زیاته مننه، په خیر به اوسئ. دا ډېر مهم بحث دی او په فعلي شرایطو کې د داسې بحثونو اړتیا نسبت نورو موضوعاتو ته لا ډېره محسوسېږي. که په حقیقي معنا وغږېږو، په فعلي شرایطو کې د کیفیت له نګاه نه د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو په کیفیت باندې بیخي ډېر کار کړی او هڅه دا شوې ده چې د مسلسل ورزونو په پایله کې د پوهنتونونو کیفیت ته پوره ارتقا ورکړي او کیفیت یې لا ښه او غوره تنظیم کاندي. ځکه موږ ګورو چې په مسلسل او مکرر ډول د وزارت تحصیلات عالي مختلف ریاستونه په خوست کې له مختلفو پوهنتونونو څخه، که هغه دولتي دي که خصوصي دي، بار بار متواترې ارزونې کوي او دوی دغه د کیفیت معیار د پوهنتونونو لپاره
له پخوا هم ښه کړی او لوړ کړی دی. نو په دې اساس باندې د پوهنتونونو هغه د کیفیت حالت که ووایو نسبت پخوا ته ښه شوی دی. ولې د لوړو زده کړو سره د خلکو د علاقې کمښت هغه یوه بله جدي مسله ده چې دلته یې یادونه کولی شو چې د پوهنتونونو په فعلي وضعیت باندې خورا منفي تاثیر کړی دی. پخوا چې خلکو په کومه اندازه باندې له زده کړو سره علاقه درلوده په اصطلاح د پوهنتونونو هغه ټولګي به له محصلینو څخه ډک وو، په هغه اندازه باندې خلک له لوړو زده کړو سره علاقه نه لري، هغه کمرنګه شوې ده. که هغه په دولتي پوهنتونونو کې ده په خوست کې، که په خصوصي پوهنتونونو کې ده. نو د وزارت او په کل کې د دولت پاملرنه دې برخې ته ډیره ده، خو په ولس باندې کار کول پکار دي او هغه عواملو باندې کار کول پکار دي، هغه عوامل چې د دې باعث شوي دي چې د خلکو یا ځوانانو علاقه له لوړو زده کړو سره کمه شي. د هغه عواملو راسپړل پکار دي او د هغې لپاره د حل لارو موندل پکار دي. نو په فعلي شرایطو کې په پوهنتونونو کې د محصلینو تعداد کچه نسبت پخوا ته کمرنګه شوې ده، مګر د پوهنتونونو وضعیت تر ډېره بریده هغه د کیفیت له نګاه نه وزارت هڅه کوي چې هغه لا لوړه او ښه کړي. د علاقې کمېدو علت داسې تاسو څه کولی چې ولې کمرنګه شوی، څومره وخت کېږي دا کمرنګه شوی؟ مختلف عوامل لري. ځوانان اقتصاد کمزوری شوی دی، خلکو هیله ارمانونه هغه رقم ته نه دي د ځوانانو، او که نه بله وضع کېدلی؟ دقیقاً همداسې ده، مختلف عوامل لري. اقتصاد د خلکو یو لامل بللی شو. که په خصوصي کې درس وایي هغوی فیس ترې اخلي، که دولتي ته ورځي له هغوی کار پاتې کېږي او مصارف هغه هم لري، د لارې کرایه نور مسایل. نو اقتصاد یو عمده لامل بللی شو. موجوده فعلي وضع په ټوله کې هغه هم یو لامل بللی شو. هغه هیلې او ارمانونه چې پخوا ځوانانو درلودل چې هغوی چې لوړې زده کړې وکوي، د همدغه زده کړو په اساس به بیا په مختلفو ادارو کې د هغوی لپاره د کار فرصتونه برابرېږي. هغوی چې په ځان باندې ډېره خواري وکوي، ډېر تمرکز وکوي، بیا به ښو بستونو ته استخدامیږي، په ښو ادارو کې به دندې کوي، هغه زده کړه به په خیر راځي. په اصطلاح هغه هم لږ یو څه نه څه هغه پروسې چې پخوا موجودې وي هغه ټکنۍ شوي دي یا شتون نه لري، د استخدام پروسې او ځینې نور مسایل دي چې ځوانان ناهیلي شوي دي او د دوی هغه باور دې خواته تللی دی چې په مسلکي لحاظ یا په حرفوي کارونو باندې هغوی غور او فکر وکوي. بله مسله دا هم ده چې د هیواد فعلي شرایط او یا په ټوله کې د ځوانانو اذهان داسې جوړ شوي چې هغوی له هر ځوان سره که موږ داسې په حقیقي معنا خبرې وکوو او یا د ټولنې فعلي وضعیت راواخلو، هر ځوان څوک وایي کیس مې اچولی، څوک وایي سبا روان یم، څوک وایي بله ورځ روان یم. هیڅ ځوان به داسې پیدا نه کړي چې هغه دلته دغسې یو مسله را مطرح کاندي چې هغه زه په وطن کې پاتې کېږم، دلته کار کوم بله او بله. نو همدغه یو ذهنیت چې حاکم شوی دی هم د ټولنې په ضرر دی او هم په ټوله کې ټولو ته ضرر لري. هغه ځوان چې 12 خلاص کړی بس دا هیله لري چې دی سبا یا بله ورځ چېرته بهر ولاړ شي، دلته هم کلونه پې تېر شي، زده کړه هم ونه کړي. دا یوه موضوع ده، دې باندې هم باید موږ بحثونه جوړ کړو چې ولې ځوانان په دې وضعیت کې نورو هیوادونو ته په منډو دي، په ناقانونه لارو باندې دي. دې مسلې هم له ځوانانو څخه د زده کړو فرصتونه اخیستي دي. وایي ولې مصارف کوم، زه پوهنتون ته ولاړ شم، کیس مې اچولی، پلانه ده بستانه ده، بس دغه هیلې دي چې ځوانانو ته ورکړل شوي دي. راګرځو په دې باندې لږ تم کېږو، د دې لپاره ځوانانو ته معلومات وشي، اورېدونکو ته معلومات وشي. ډېری ځوانان لا هم تعلیم سره علاقه لري خو دوی ته معلومات نه کېږي چې خوست کې څومره تحصیلي نهادونه موجود دي، کوم برخو کې فعالیت کوي. که په دې اړوند لږ معلومات ورکړی د یو ځوان په حیث دا ستاسې مسؤلیت هم جوړېږي چې که یو څوک علاقه ولري د تحصیلي نهادونو په برخه کې اوس فعلا چېرته په کومو ځایونو کې او په کومو برخو کې نهادونه موجود دي. کور ودان خوست کې په فعلي شرایطو کې موږ یو دولتي پوهنتون لرو، تر 12 پورې پوهنځی لري چې پکې تیر 9 ځم استاد محترم دلته شتون لري او دغه پوهنځی بیا بېلابېلې څانګې لري. موږ د هیواد په کچه تقریبا تر 5 هغه غوره پوهنتونونو کې شیخ زاید پوهنتون لرو په خوست کې او د کیفیت له نګاه نه هم په اصطلاح ما وویل چې د هیواد په هغه غوره پوهنتونونو کې راځي او بشپړ اکاډمیک اعتبار هم لري.
د شیخ زاید پوهنتون دولتي پوهنتون دی، له د هغې سره په څنګ کې په خوست کې موږ دعوت پوهنتون لرو چې د حقوقو او انجینري پوهنځی لري. هلته ځوانان کولی شي د حقوقو او انجینري په برخو کې زده کړې وکړي. د هغې تر څنګ د احمدشاه ابدالي پوهنتون لرو، هغه طب معالجوي پوهنځی لري. که څوک د ډاکټر کېدا هیلې لري هغوی کولی شي هلته مراجعه وکړي. د هغې تر څنګ پامیر پوهنتون لرو په خوست کې. پامیر پوهنتون 4 پوهنځی لري: اقتصاد، انګلیسي ادبیات، حقوق او د هغې تر څنګ کمپیوټر ساینس. ځوانان کولی شي د 4 برخو کې هلته د 4 پوهنځیو کې زده کړې وکړي. د دې تر څنګ ډېری پوهنتونونه چې مخکې مې ذکر کړل هغوی د انګلیسي برنامې هم لري، د کمپیوټر برنامې هم لري چې معتبر ټرانسکریپټونه یې ځوانانو ته ورکوي. که د لوړو زده کړو له نهادونو څخه پسې راښکته شو نیمه لوړو زده کړو ته، په خوست کې 8 د نیمه لوړو زده کړو انسټیټیوټونه فعال دي چې د هر انسټیټیوټ تر 8 پورې څانګې لري. تقریبا 8 څانګې هر انسټیټیوټ لري. دا بیا 2 کلنې زده کړې ورکوي او ډېری په طبي څانګو کې دي، مثلا پروتیز، مثلا نرسنګ، لابراتوار او نورې څانګې چې دوی په اوس کې ځینې انسټیټیوټونه په دې وتوانېدل چې د رواني روغتیا په برخه کې هم هغوی څانګې په خو سره راوړي، جواز یې واخلي. نو 8 پورې تقریبا موږ انسټیټیوټونه لرو. که نومونه یې واخلم: حکیم تڼیوال، احمدشاه ابدالي، سلام انسټیټیوټ، قادري انسټیټیوټ، فعلا روپي فکر کومه شوی دی، النور انسټیټیوټ دی. نو دغه 8 پورې ټول انسټیټیوټونه په خوست کې د نیمه لوړ زده کړو لرو. ښه، ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. بیا تاسو ته راګرځو، وروسته در سره د دغه وضعیت په ښه کېدو باندې هم خبرې اترې کوو چې څنګه او له کومو لارو کولی شو د تحصیلي نهادونو فعلي وضعیت ښه کړلی شو. دې کې د دولت مسؤلیت څه جوړېږي، خپله د نهادونو د مسؤلینو مسؤلیت څه کېدلی شي، ځوانان څه کولی شي او کوم بخشونو کې ډېره اړتیا لیدل کېږي. قدرمنو اورېدونکو، تاسې دا شیبه سولې پیغام راډیو اورئ چې په خوست کې د تحصیلي نهادونو پر وضعیت باندې خبرې اترې کوو له ډېرو قدرمنو مېلمنو سره. استاد رباني وحدت، د خوشي زید پوهنتون استاد، او خیرالله حیران، یو تند نظر خاوند او خبریال. استاد محترم، تاسو ته درګرځو. خوست کې داسې ویل کېږي یا داسې معلومات شته چې ورځ تر بلې تحصیلي نهادونه د کمزوري کېدو په طرف ور روان دي. بعضو ځینې خپل هغه شته امکانات چې دي هغه په سم کار نشي اچولی، یا کوم امکانات چې ورسره وو هغې نه هم اوس دوی صرف نظر کړی دی. د دې علت څه کېدلی شي، عوامل یې څه دي، ولې دا حالت رامنځته شو؟ سجاد شه، ډېره مننه. ډېره اساسي پوښتنه ده، ځکه هره ستونزه چې رامنځته کېږي طبعا عوامل لري، او تر څو پورې چې عوامل له منځه نه وي لاړ طبعا چې هغه ستونزه پر ځای پاتې کېږي. زما په نظر دغه ستونزه چې فرضاً په خوست کې دغه د لوړو زده کړو تحصیلي نهادونه تر یو حده پورې کمزوري شوي دي. 3 اساسي عوامل لري، هم اقتصادي او یو برخه سیاسي او درېیمه برخه په خپله د یادو نهادونو مسؤلینو ته ورګرځي. په اقتصادي لحاظ خو طبعا چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی ده، کمزوره شوی ده. او بل اساسي لامل دا ده چې د اکثره فارغان چې تحصیلي نهادونو نه فارغېدل د هغې د استخدام کموالی دی. او طبعا دغه ستونزه پخوا هم موجوده وه او د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، ځکه متاسفانه په افغانستان کې خصوصي سکتور ډېر فعال نه ده چې ټول فارغین طبعا په دولتي ادارو کې نه جذبېږي، ځینې په خصوصي ادارو کې او مؤسساتو کې او په نورو ادارو کې جذبېږي. او درېیم عوامل چې دغه بحران یا د حالت رامنځته کړو هغه دا و چې یادو نهادونو متاسفانه بازار محوره برنامې نه لرلې او داسې کسان یې تقدیم نه کړل چې نور ځوانان د هغې نه الهام واخلي. او په عین زمان کې زه به دومره ووایم چې کیفیت د قناعت وړ نه و، د قناعت وړ و، اما لږ باید نور هم په کیفیت باندې ډېر کار شوی وه.
یو بله مسله چې هغه دا وه چې په ډېر موردو کې فیسونه ډېر لوړ وو او متاسفانه خدمات په مغه کچه نه وو، ځکه طبعا ما د دولتي پوهنتون تر څنګ په پخوا وختونو کې په درو خصوصي پوهنتونونو کې تدریس کړی ده. فیس لوړ وو خو خدمات په مغه کچه نه وو څومره چې تمه وه او څومره چې باید شوي وه، او ډېر تمرکز د کیفیت پر ځای په کمیت کېدلو. نو طبعا چې کله دغه ستونزې او دغه عوامل شتون ولري نو داسې حالت طبعا رامنځته کېږي. اوس په استاده په دې باندې هم خبرې وکړو چې څنګه کولی شو دا حالت بیرته د ښه والي طرف ته بوځو، یعنې په دې کې مسؤل څوک دی؟ دولت هم کړي دي وکړي که نه خپله د دغه د دولتي البته د تحصیلي خصوصي تحصیلي نهادونو مشران او مسؤلین په دې برخه کې ګامونه پورته کړي؟ بالکل همداسې ده. د دغه ستونزې د هر فصل لپاره هم د دولت همکارۍ ته ضرورت ده او هم د مسؤلینو گذشت ته ضرورت ده، یعنی دواړه باید په خپل منځ کې همکاري وکړي او گذشت وکړي. مثلا د دولت که اړتیا محسوسه کړي کیدای شي د مالیاتو که معافیت نه وي خو کموالی مطرح کیدای شي چې مالیات یو حد پر راټیټ شي تر څو د دغو نهادونو د توانې کېدو یا خدای مکړه سقوط کېدو مخنیوی شوی وي. او یا مسؤلین هم کولی شي د یا د ادارو مسؤلین چې فیسونه لږ راټیټ کړي، د خلکو اقتصادي وضعیت په پام کې ونیسي، یا حد اقل په ځینو مواردو کې دغه قسطونه قسطوار کړي تر څو محصلین هم وکولی شي هم تحصیل وکړي او هم د پوهنتون فیس حالات او شرایطو په کتو ادا کړي. یو بله مسله دا ده چې په کیفیت ډېر تمرکز وشي. موږ او تاسو یوه مقوله لرو چې وړتیا پیدا کړئ چې اړتیا درته پیدا شي. که وایي چې په ټول افغانستان کې متاسفانه دا د موږ د یوه کمزورۍ یو په ټول افغانستان کې عمومي ستونزه ده، یوازې خوست پرې منحصر نه ده. هغه دا ده چې موږ پوهنتونونه خصوصا داسې فارغین نه تقدیموي چې هغه په ډېر چټک ډول جذب شي. البته ټول به نه یادوم، اکثریت په دې خبره خدای دې وکړي څوک خوابدي نه شي. دلته یوازې پوهنتونونه باید د ډیپلوم جوړولو فابریکې نه وي چې فقط خلکو ته ډیپلومونه توزیع شي. نو هم دولت کولی شي همکاري وکړي، هم د یادو ادارو مسؤلین. او په عین زمان کې په موجوده شرایطو کې زما نظر او مشوره په خوست په کچه دغه پوهنتونونو ته انسټیټیوټونو ته دا ده چې دوی باید ځینې برنامې په لاره واچوي، مثلا د ګرافیک، مثلا د ډیزاین، مثلا د منیجمنت، مثلا د ماډرن اګریکلچر، مثلا د آی ټي، داسې برنامې چې عملا په ټولنه کې هغې ته اړتیا وي. مثلا فارماسیست، د اوس فرضاً په افغانستان کې د درملو تولید فابریکې جوړې شوي دي یا جوړېدو په حال کې دي، ډېرې جوړې شوي دي. موږ متاسفانه مسلکي فارماسیست نه لرو، موږ مسلکي تکنیشن نه لرو. داسې یو تکنیشن چې هغه دغه د نړیوال سټنډرډ او د معیارونو سره برابر وي. مثلا د نرسنګ په برخه کې دا هغه څه دي چې مارکیټ محوره دي، په بازار کې ضرورت ده او اړتیا ده. نو که دغه انسټیټیوټونه مثلا د ژبو په برخه کې یا د ویناوالۍ په برخه کې، د حقوقي مشاورت په برخه کې، د دفاع وکالت په برخه کې، د اقتصادي مشاورت په برخه کې مختلفو برخو کې دوی برنامې په لاره واچوي، زه مطمئن یم چې بیرته کولی شي د ټولنې هم اعتماد خپل کړي. ځکه د ټولنه دغه ځوانان یا په مجموع کې ټولنه او ټولنیزې اړیکې دا یو حیثیت لري چې په ډېر چټکۍ سره که یو دستور څوک ولري هغه په ډېر چټکۍ سره خپرېږي، نور خلک پرې خبرېږي. که مثلا همدغه ځوانان چې موږ په خوست کې لرو هغه خبر شي چې فلاني والا په فلاني پوهنتون کې یو 2 کلن انسټیټیوټ تعقیب کړ او فرضاً په فلاني ځای کې فارماسیست ده یا نرسنګ وای یا ګرافیک زده کړی ده یا ډیزاین کوي، یا مثلا د زراعت په برخه کې موږ په هغه څه کې چې ډېر ضرورت لري زراعت ده، ځکه میلیونونه افغانان عایداتي سرچینه همدغه زراعت ده، مالداري ده. متاسفانه موږ په ټول خوست کې داسې یو مسلکي انجینر د زراعت نه لرو چې موږ ورشو موږ بزګر ورشي د هغې نه یوه مشوره واخلي. یو بله مسله چې په اوسني وخت کې که دولت دغه اقدام وکړي، امارت اسلامي دغه اقدام وکړي، دا به هم د انسټیټیوټ سره هم د خوستوالو سره هم د افغانانو سره ډېره ښېګڼه وي. هغه دا ده چې موږ په خوست کې دغه طبي انسټیټیوټونه مې هدف ده، هغه اکثریت یې 2 کلن دي. که دغه 2 کلن انسټیټیوټ په 4 کلن تبدیل شي، زه مطمئن یم چې انشاءالله تعالی هم به دغه انسټیټیوټونه او دغه ادارې بیرته په پښو ودرېږي او هم به ځوانان
معیار ته برابر شي. ځینې په ډېرو موردو کې چې بستونه اعلانېږي هغه ځوانان چې 2 کلن انسټیټیوټ یې ویلی د هغې نه فارغ ده هغه نه جذبېږي ځکه سټنډرډ او معیار دا نه ده چې د 2 کلن انسټیټیوټ نه فارغ شي او په ځینې ادارو کې جذب شي. ډیره مننه. استاد که لنډ را ځواب کې لنډ ځواب د غواړم په دې برخه کې خوست کې په کوم برخو کې دا مهال علاقه موجوده ده چې ځوانان یا مثلا د تعلیم مینوال هغوی ته ورځي زده کړې پکې کوي دا مهال او ولې زیاته ده؟ او دا خو یو څرګند حقیقت دی په افغانستان کې څوک غواړي چې ډاکټر شي نو طبابت او د طبابت اړوند مسلکونه که هغه فارماسیست ده که نرسینګ ده او دغه نور نومونه خو ولا که مونږ زده یو دغه نشې چې ورکوي دغه نورې برخو کې په دې برخه کې هم اړتیا ده هم ضرورت ده هم دې ورته زیاته ده ځکه طبعا چې هغه ښه عواید لري. ښه مننه خوشحاله اوسئ. حیران صاحب تا ته درګرځو د تحصیلي نهادونو د وضعیت د ښه کېدو په تړاو مې پوښتلی وی چې دې باندې به پوښتنه کوو څوک کولی شي دغه اوسنی وضعیت ښه کړي او که چېرته همداسې روان وي نو آیا یو غټ تاوان نه کوو؟ یقینا همداسې ده. مخکې مو هغه عوامل وښودل چې د تحصیلي نهادونو د فعلي وضعیت باعث ګرځېدلی وو. د هغه عواملو اصلاح پکار ده. لومړی خو په دولتي سطحه باندې د ځینې مسایلو هغې ته رسیدګي او حل یې پکار دی. د هغې تر څنګ رسنۍ ټولنیز فعالان که مدني نهادونه واوسېږي که قومي مشران وي که ملا امامان وي د هغوی ټولو مسؤلیت ګرځي چې ځوانان له بېځایه خیالي سوچونو او فکرونو راوګرځوي او هغوی زده کړو ته تشویق کړي. هغه بېځایه خیالونه او فکرونه چې د دوی په اذهانو کې ناست دي هغوی له اذهانو څخه لرې کړي او زده کړو ته یې تشویق کاندي. په عمومي توګه دولت ته هم ښایي چې ځینې داسې برنامې او ځینې داسې پالیسۍ هغه په لاره واچوي تطبیق یې کړي چې ځوانان راوګرځوي له دغه فکرونو او خیالاتو څخه او عملا هغوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي. عملا استخدام یو څه نه څه د وړتیاوو او د مسلکیتوب خواته ولاړ شي. عملا د استخدام لپاره په ځینو مواردو کې ځینې دولتي پروسیجرونه په شفافه او سمه معنا باندې تطبیق کړل شي. دغه چارې به واوسېږي چې ځوانانو علاقه زده کړو ته برابره شي او د هغې تر څنګ په هغه برخو کې چې استاد محترم هم ورته اشاره وکوله چې په فعلي شرایطو کې د زده کړو اړتیا ده د وطن لپاره په هغې برخو باندې هم کار وشي لکه مثلا پوهنتونونه د طبي څانګې راوړي پوهنتونونه د هغه برخې تشخیص کړي په ټولنه کې چې خلک ورته ضرورت لري او فعلا علاقه پکې شته چې خلک پکې زده کړې وکړي هغو څانګو ایجاد دې وکړي. په ځینو برخو کې وزارت مقام ځینې هغه معیارونه دغسې دي چې پوهنتونونه نشي کولی په اسانۍ سره هغه معیارونه پوره کړي تر څو د هغه طبي څانګو او یا هغه جوازونه واخلي. نو دلته په ټولو برخو کې یو څه نه څه اسانۍ راوستل پکار دي چې نهادونو فعلي وضعیت هم ورسره ښه کېدلی شي او فعلا داسې خبرې کېږي هم چې انشاءالله په خوست کې ځینې نهادونه په دې باندې اخته هم دي چې ځینې طبي څانګې ایجاد کړي راوړي او د هغې تر څنګ ځینې په انجینري برخه کې لکه د برق الکترونیک او نورو څانګو ایجاد باندې هم ځینې پوهنتونونه اخته دي چې په خوست کې ایجاد کړي او ځینې خو خوست داسې یو ساحت ده چې فعلا هم د ځوانانو هغه د فعالیت ساحه یې پراخه ده او هم پکې نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي او هم زیات دی. نو د هېواد له نورو برخو هم پانګوال خوست ته راځي په تحصیلي برخو کې د فرصتونو په لټه کې دي او هغوی غواړي چې دلته نهادونه ایجاد کړي. نو ټول دغه مسایل چې سره راجمع کړو بالاخره پکار دا ده چې د فعلي وضعیت د ښه کېدا په لوري باندې کوټلي ګامونه واخیستل شي او په ټوله کې عصري زده کړو ته د یوې اړتیا پر مبنا باندې هغه اساسي او فرضي وګڼل شي توجه ورته زیاته شي نو بیا خپله د ځوانانو هیلې هم راژوندی کېږي او د نهادونو وضعیت هم ورسره ښه کېږي د خلکو د زده کړو علاقه هم زیاتېږي. ډېره مننه حیران صاحب خوشحاله په خیر واوسئ. استاد محترم له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې بحث مو تشریف راوړ او موږ سره مو په ډېره ګټوره موضوع باندې هر اړخیزې خبرې وکړې. قدرمن اورېدونکو زموږ ګردی میز هم په همدې ځای پای ته ورسېده. د نن موضوع مو په خوست کې د تحصیلي نهادونو وضعیت و چې د بحث میلمنو پرې ډېر ګټور او مهم بحث وکړ. ما سجاد شاه ته اجازه راکړئ تر راتلونکو خپرونو زموږ
نورې خپرونې هم تاسو کولی شئ درسره تعقیب کړئ هر چیرې چې یاست. ښاد ودان، بریالي او سوکاله واوسئ. الله مو مل شه.